که غواړئ پوه شئ چې په جرمني کې څه ډول دندې شته یا ستاسې لپاره د زده کړو کومه څانګه غوره ده دلته دا ځوابونه موندلی شئ. موږ نن په بیتس کې یو. بیتس د بیغوفس انفورماسیون سنتروم لنډیز دی چې د دندو د مالوماتي مرکز په معنا دی. دا مرکز په ټول جرمني کې شاوخوا 115 څانګې لري. تاسو کولی شئ تر ټولو نږدې څانګې ته ورشئ او معلومات ترلاسه کړئ. د دندو دا مالوماتي مرکز 4 څانګې لري چې د رنګونو په وسیله یو له بله بېلې شوي دي. سره برخه یې د کار او دندو په اړه ده، بانجاني څانګه یې نړیواله ده، نارنجي څانګه د اوسبیلډونګونو په اړه ده او آبي څانګه د بیوربونګ یا د دندو د غوښتنلیکونو په اړه ده. موږ لومړی نړیوالې څانګې ته ځو. راځئ وګورو چې هلته څه دي. په دې څانګه کې څو دانې کمپیوټرونه ایښودل شوي دي چې تاسو کولی شئ راشئ او ګټه ورڅخه واخلئ. د دې کمپیوټرونو د سیستم یا د ویب سایټ 3 ژبې دي چې انګلیسي، جرمني او عربي دي. که څوک غواړي د جرمني ژبې یا د انټګراسیون کورسونو په اړه معلومات ترلاسه کړي کولی شي دلته راشي او معلومات واخلي. همداشان که په خپل وطن کې مو د زده کړو یا کار سندونه وي هغه هم کولی شي د رسمي کولو په اړه یې دلته معلومات ترلاسه کړي. که پوښتنې لرئ یا اضافي معلوماتو ته اړتیا لرئ کولی شئ دلته معلوماتي میزونو ته راشئ او له دې مامورینو سره خبرې وکړئ. دوی په جرمني ژبه خبرې کوي خو ځینې وخت په انګلیسي ژبه هم خبرې کولی شي. نارنجي برخه د اوسبیلډونګونو په اړه ده. همداشان که د لوړو زده کړو یا مسلک ټاکلو په اړه پوښتنې لرئ کولی شئ دلته راشئ او معلومات ترلاسه کړئ. په جرمني کې شاوخوا 330 داسې دندې شته چې تاسو کولی شئ د اوسبیلډونګونو له بشپړولو وروسته یې ترسره کړئ. که مخکې له مخکې در معلوم وي چې په کومه برخه کې اوسبیلډونګ وکړئ کیدای شي د دندو معلوماتي برخه ستاسو لپاره غوره وي. ممکن تاسو په یوه ځانګړه برخه کې زده کړې کول غواړئ یا په هغې مسلک کې کار کول غواړئ نو کولی شئ دلته راشئ او وړاندې ولاړ شئ. د بیلګې په ډول د طبیعي علومو برخې ته ورځئ. هغه بیا ډېرې مختلفې څانګې لري. تاسو کولی شئ د هغې څخه یوه وټاکئ او ممکن په هغې کې زده کړې وکړئ. یا کیدای شي په هغې کې دنده واخلئ او کار ترسره کړئ. دا به ستاسو لپاره ډېره غوره وي. همداشان کیدای شي که نه پوهیږئ چې په کوم مسلک کې زده کړئ یا کار وکړئ کیدای شي دا ازموینه ترسره کړئ. که په خپل وطن کې مو یوه دنده یا مسلک زده کړی وي او یا غواړئ دلته یو شخصي کاروبار پیل کړئ نو کیدای شي سره برخه یا د دندو او کاروبار برخه ستاسو لپاره غوره وي. راځئ ورشو وګورو چې هلته څه دي. په دې برخه کې د مسلک او کاروبار په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کولی شئ. د بیلګې په ډول که غواړئ د کاروبار لپاره قرضه ترلاسه کړئ کیدای شي دلته راشئ او معلومات ترلاسه کړئ. دلته ډېر لارښود پاڼې شته. که کولی شئ په افلاین ډول له دې څخه استفاده وکړئ او که غواړئ په آنلاین ډول معلومات ترلاسه کړئ کیدای شي له دې کمپیوټرونو نه استفاده وکړئ. خو په یاد مو وي که په خپل وطن کې د زده کړو یا کار سندونه لرئ هغه مو باید مخکې له مخکې رسمي کړي وي. په پای کې که هر څه تیار وي نو د دندې لپاره غوښتنلیک یا بیوربونګ ته اړتیا ده. راځئ وګورو چې بیوربونګ څه ډول تیاریږي. دلته په آسماني رنګه برخه کې کولی شئ له معلوماتي میز څخه دا کوډ ترلاسه کړئ او دلته په کمپیوټر کې بیا هغه وکاروئ. دلته د بیوربونګونو یا د دندو د غوښتنلیکونو تیارې بڼې شته. کولی شئ په هغې کې خپل معلومات زیات کړئ او سیو کړئ. بیا هر وخت آنلاین ورته لاسرسی له هر ځایه درلودلی شئ او یا کولی شئ پرنټ یې کړئ او له ځانه سره یې یوسئ. هنډبوک جرمني تاسو ته ښه هیله کوي. زه محمود سعید یم. بریاوې مو په برخه.